تازه خبر: طالبانو د افغانستان خاورې ته اوښتي شپږ ایراني عسکر نیولي دي. سلام، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. راپورونه وایي د ایراني شپږ سرحدي عسکر چې په غیر قانوني توګه د فراه ولایت د شیخ ابو نصر بندر له لارې د افغانستان خاورې ته اوښتي وو، طالبانو نیولي دي. دا چې دغه عسکر د کوم هدف لپاره افغانستان ته اوښتي او په فراه کې یې څه کول، تر اوسه طالبانو او ایران په دې تړاو څه نه دي ویلي. عسکر د حال د طالبانو سره دي. بل خو بیا د طالبانو استخباراتو مشران امریکایانو سره قطر کې ګوري. دوحه کې د امریکا د CIA او د طالبانو د حکومت چارواکو نوې غونډه چمتو کیږي. معلومات په ډاګه کوي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې طالبانو استخباراتو عمومي رئیس مشر ملا عبدالحق وثیق په مشرۍ طالب پلاوي په قطر کې د CIA له یو پلاوي سره وګوري. روسیه کې پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانبازي لیکلي، دغه کتنه د دوحې له غونډې جلا بله ده چې د طالب او امریکایي استخباراتي پلاویو ترمنځ د یو لړ استخباراتي مسایلو شریکولو او ځینې پټو هوکړو په موخه ترسره کیږي. د دې غونډې نورو جزئیات نه دي ورکړل شوي. دوستانو، دا د نن ورځې چمتو کړي خبرونه. تر بیا هم په الله سپارم.